خوراک چشاک امانت، خوراک چشاک امانت. حدیث شریف کې راځي اربعن، دا په غور واورئ، اربعن څلور خصلتونه داسې دي من کنا فیهن، څلور خصلتونه داسې دي چې دا څلور خصلتونه په چا کې موجود سول فلا علیک ما فاتک من الدنیا، نو ګرد دنیا لیونیا دي. څلور عادت که په چا کې موجود و، نور دنیا او دولت په لاس نه ورغی، د غریبۍ ژوند یې تیر کوي، د ستړیا ژوند یې تیر کوي. دا څلور خصلتونه که پکښې و نبي کریم علیه السلام وایي هېڅ مشکل نشته. تا د متاع الغرور ژوند نه دی کړی، دې دنیا کې ته سرمایهدار ولاړې چې شدی حفظ امانت، د امانت حفاظت. المجالس بالامانه، مجلسونه امانت دي. دا نن چې په دا کورنۍ کې جنجال دی، وراره خوابدی دی، کاکا خوابدی دی، ماما خوابدی، دا ټول شیطانتونه دي. ویل لکل همزه لمزه، دوه کسان نبی الله پاک یاد کړي دي. همزه، همزه هغه کس ته وایي چې څنګه ولیدي د خلکو په عیبو پسې دی. موږ هم دا واضح اورو، تر غوږ مو تېرېږي. د دین کار به کوې، خلک به دې تنګوي. مسجد دی، بعضې کسان وایي دا حکومت جوړوي، بعض وایي دا پلانکۍ جوړوي، بعض وایي دا پلانکۍ جوړوي، بعض وایي دا د کمې خوا را روانې دي. دا خبرې زه کولونکي دي که نه، تېرېږي، مشکل نشته. د خلکو عیبونه تلاش کول. ویل لکل همزه، مثال مې درکې شکایت نه کوم. وإلی الله المشتکا، حدیث شریف کې راځي وبک المستغاث وإلیک المشتکا، الهي شکایتونه تا ته کوو، بنده به د بنده چې شکایت واوري. نو چیرې ولاړه همزه، هغه کس ته وایي چې ستا عیب تلاش کوه. ها دی نو ولې داسې کوي، په دې کې نو ولې داسې دي، پلانکۍ کار یې ولې داسې وکړي، آیا ولې داسې ګمان کوم چې دا به هم کوي. دې ته همزه وایي. ویلون، الله وایي تباه هلاک دي سي داسې سړی چې خپل ځان ځینې هېر دی په بل پسې. لمزه، هغه کس ته وایي چې د بل عیبونه بیانوي. په دې مجلس کې کښېني، ولا پلانکي خو نو پرون داسې ویل، خبر یې کړه، سم ته مسلمانانې سره خوابدي سي، پلانکي خو نو ولا پرون داسې ویل. المجالس بالامانه، مجلس چې اوس د امانت دی. راز چې چا در سره کښې شو بیا امانت دی. څومره خبرې درته شریکې دي زموږ سره. ښځې جلا حال وایي، نارینه جلا حال وایي. نو حفظ امانت، چا چې د امانت حفاظت کوي دا د مسلمانۍ علامه ده. یو وصدق حدیث، دوم عادت، خبرې چې کوي رښتیا وایي. درواغو ته څه ضرورت دی، لافو ته څه ضرورت دی، ډېرې بې ادبي باټو ته څه ضرورت دی. دغه مې عمل دی، دغه مې کردار دی، دغه مې ترتیب دی. وصدق حدیث، خبره رښتیا وایاست. درواغ خبره کول دا د منافق علامه ده. آیت المنافق ثلاث، د منافق سړي درې علامې دي. اذا حدث کذب، خبرې کوي درواغ وایي، څه ضرورت دی. واذا وعد اخلف، وعده کوي مخالفت کوي. نو دوم شی چې هغه رښتیا خبره دا څو. دریم شی وحسن خلیقه، دا جملې ته چې موږ راځو والله پر ځان منیت بد سي. الله تعالی دې موږ ته نصیب کړي ښایسته اخلاق. زه خو موږ صفر یو، صفر صفر. حسن خلیقه، دا عادت چې په چا کې موجود و، اخلاق یې ښایسته و، دا د مسلمانۍ غټه نښه. او حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي تر ایمان را وروسته احب د اعمالو څخه الله پاک ته چیش دي، ګران و الله پاک ته په اعمالو کې ښه اخلاق دي. څومره مشکل دی، نسته ښه اخلاق. وانک لعلی خلق عظیم، د نبی کریم علیه السلام د ښو اخلاقو شاهدي الله پاک په قرآن کې ادا کړې. ای زما نبی، الله تا ته ښه اخلاق درکړي دي. موږ خو دومره دعایو کړي دي، ته د خدای په ذات باور وکړه چې یا الله اخلاق مو ښایسته کړي، اخلاق مو درست کړي. اخلاق چې سمس په انسان سړی دی. دا آیت نازل شو چې ای زما نبی، ما ته د ښایسته اخلاق درکړي دي. نبی کریم علیه السلام د دې آیت تفسیر د حضرت جبریل امین علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې د دې آیت تفسیر سری اخلاق حسنه څه شي دي. قال احسن الى من اساءك، چا چې بد در سره وکړ شور سره وکړ. دا چیرې پیدا کېږي؟ د بدو په مقابل کې څوک ښه کوي؟ اول یې زه نه کوم چې پر منبر درته ناست یم، زه کوم چې دا مسله ده. وان تعدي من حرمك،
چاته چې احتیاج سولې چې دا شی راکړه مجبور یې نه کېدل سبا الله هغه درته احتیاج کوي د هغه په عمل یې مه کوه ورې کړه ټیکه ده که نه راځه پسې نور داسې نو درېیم عادت چیش دی وحسن خلیقه د چا چې اخلاق درست او په اخلاقو کې لوی چیش دی زغم برداشت دا څومره ښه صفت دی زغم برداشت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابو کې زغم درلود برداشت درلود حدیث شریف کې راځي لیس الشدید بالسرعه پهلوان غښتلی تکړه سړی په تاسې کې دا نه دی چې په غېږ یې ورولې ډب به بل راوزاري کړي دې ته پهلوان نه وایي پهلوان هغه سړی دی چې درد و قهر ورغي او دا درد و قهر یې زغم کوي برداشت کوي څونه مشکلات یې موږ ورسره اخته ګام پر ګام خوش کوو جنګ الله دې راجوړي دا یې درېیم شی زما مقصد ته راځم چې حلال و حرام څلورم عادت چې په چا کې موجود رسول الله وایي فلا علیک ما فاتک بالدنیا بیا دې کله شرکت نه کوي پیدا کړي نمرې نه کړي پیدا کړي مارکیټ نه کوي پیدا مشکل نشته چې شی وعفة طعمة پلنانو نفقه کې په روزي کې د پاکي روزي تلاش کول پاک روزي څومره تاثیر لري پاک روزي د انسان چې نفقه پاکي بیا زړه منور وي د انسان چې زړه منور شو بیا په عبادت خوند اخلي دا څلور خصلتونه نو راتلم تر شیش پرې تر ډوډۍ پورې درشم حسن و عفة طعمة د حلالي نفقې تلاش بعضې کسان دومره ناامید دي اوس ورته اوس نه حلاله چیرې د ګر مرداري دي العیاذ بالله دغه مو یو خامي ده د دې مطلب دا چې دا ټول نظام الله پاک په حرامه چلی دا ګر د حرام دي دا ګر مرداري دا خو موږ پر ځان شي کوم بیا د دې مسجد جوړول هم حرام دي ځکه دا د فقهي مسله ده چې په حرامو پیسو باندې مسجد جوړول حرام دي نو یو مخوم د سینې چې خبره صفر ولاړ چې بس حلال نسته ګر د مرداري کوشش خو باید سړی وکړي انسان چې وبو ته ولویږي تر څه وخت لا شوري تر هغه وخت چې د صافیږي دا نه دي چې نو زه خو دریاب ته ولوېدم بالا ډوبسه نو چا چې پر دې دنیا حلاله نفقه خوړلي د حلالې کوشش یې کړی هغه به کامیاب وي